دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ په FG میډیا کې اکاونټ جوړ کړو. ډېره اسانه طریقه ده. په لومړي سر کې تاسو راشئ خپل پلی سټور به راخلاص کړئ. کله چې پلی سټور راخلاص کړو دلته به ورته FG میډیا ولیکئ. FG میډیا فرق نه کوي که چېرته تاسو فاصله ورنه کړئ نو تاسو ته به FG میډیا راوځي. دغه اپلیکیشن دوستانو دا به تاسو در سره انسټال کړئ. مګر کله مو ډاونلوډ کو دا به اوپن کې اوپن باندې وکړئ کړئ بل شي ډایرکټ به د صفحې څخه راخلاص کړئ. دلته پورته وایل یوزینګ اپ دا پورته انتخاب کړئ. بیا پورته وایل یوزینګ اپ دا پورته انتخاب کړئ. دلته پورته نیکسټ انتخاب کړئ. بیا به هم نیکسټ ورته کېږئ. بیا به هم نیکسټ او دا ځل به هم ورته لیټس سٹارټ ورته انتخاب کړئ. دوستانو ډېر بخښنې سره لومړي سر کې به تاسو ته ما مبارکي درکړې وه د FG میډیا. خیر اوس ټول ته تبریک. نو کله چې دا صفحه تاسو سره خلاص شوله تاسو به راشئ صرف دغه ساین ان ویت ایمیلز له لارې موږ کولی شو جوړ کړو اکاونټ. صحیح ده. نو را به شئ په دې ساین ان ویت ایمیل باندې به کلیک وکړئ. نو دلته چې کله کلیک وکړو دلته مو کله کلیک وکړو دوستانو دلته به راشئ په دغه ساین اپ دلته لیکلي دي په دې باندې به کلیک وکړئ. ځکه چې موږ خو اکاونټ نه لرو ساین ان کوو موږ باید ساین اپ وکړو ځکه نوی اکاونټ باید پکې جوړ کړو. ډېر دوستان همغلته خپل ایمیل ورکړي پاسورډ ورکړي. تاسو اکاونټ نه لرئ نو تاسو چې اکاونټ نه لرئ تاسو باید اکاونټ جوړ کړئ. رجسټر یې کړئ. دلته رجسټر صفحې ته به راشئ. دلته به خپل ایمیل ورته ولیکئ. زه خپل ایمیل دلته لیکم. دلته به ورته پوره نوم ولیکئ یعنی خپل نوم به مو هم ولیکئ تخلص به مو هم ولیکئ. دلته به ورته یو سترانګ پاسورډ ولیکئ. مثال کله مو پاسورډ ولیکو یو سترانګ پاسورډ به انتخاب کړئ. سترانګ پاسورډ داسې پاسورډ وي چې مثال هر یو څو دانې حروفونه هم وي. مثال ستاسو نوم اوسي یو څو عدده باید وي یو شماره وي یو دوه درې څخه هر نمبر تاسو لیکئ ورته ولیکئ او یو سمبول یا یو دوه دانې سمبول هم باید پکې اوسي. کله مو پاسورډ ولیکو را به په دغه رجسټر باندې به کلیک وکړئ. لږ به ورته منتظر شئ. دلته اوس دوستانو موږ ته وایي چې ویریفیکیشن لینک کې موږ ته ولېږي یعنې زموږ اکاونټ جوړ شو. نو دلته دوستانو موږ ته وایي چې تاسو ایمیل ته مو یو ویریفیکیشن کوډ در ولېږو. تاسو به راشئ خپل موبایل کې به جیمیل راخلاص کړئ. جیمیل به راخلاص کړئ دوستانو. دلته به تاسو ته یو ویریفیکیشن ایمیل رالیږلی وي. تاسو به ځان دلته ډاډه کړئ چې هغه ایمیل چې تاسو اکاونټ پې جوړ کړی آیا همغه ایمیل دی که نه. ګورئ زموږ همغه ایمیل نه دی راخلاص. زه راځم همغه کوم ایمیل باندې مې چې اکاونټ جوړ کړی همغه ورته راخلاصوم. بیا به دا ریفریش کړئ. دوستانو کله مو دلته ریفریش کو او تاسو ته کوډ رانغی نو تاسو دا وایي چې والله موږ ته کوډ نه دی راغلی. تاسو به راشئ په دغه درې خطونو باندې به کلیک وکړئ. لږ به لاندې راشئ. دغه سپام برخه به تاسو پیدا کړئ. دغه ایکن ته یې وګورئ. شاید ستاسو د موبایل ژبه پارسي وي. بیا هلته ورته لیکلي وي هرزنامه یې لیکلي وي په پارسي کې. نو دا به ورته انتخاب کړئ. کله مو دا انتخاب کړو وګورئ دوستانو موږ ته دلته یو ویریفیکیشن کوډ رالیکلی دی دغه. نو دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دلته کلیک وکړو په دغه کوم لینک چې دی په دې باندې به ورته کلیک وکړئ. دوستانو کله مو دلته کلیک وکړو نو ستاسو ایمیل به ویریفای شي. بیرته به راشئ دلته به اپلیکیشن ته راشئ د FG میډیا ته. بیا به راشئ په دغه کنټینیو باندې کلیک وکړئ. نو په شرط دی چې تاسو ایمیل او پاسورډ باید لیکلی اوسي. که چېرته نه و لیکلی دلته مو خپل ایمیل او پاسورډ ولیکئ. بیا په دې کنټینیو باندې کلیک وکړئ نو ستاسو اکاونټ به جوړ شي. دوستانو کله مو په کنټینیو باندې کلیک وکړو دا صفحه تاسو سره خلاص شي. دلته به تاسو خپل مسلک انتخاب کړئ چې مثال تاسو د څه لپاره FG میډیا یوز کوئ. د سپورټ لپاره، میوزیک لپاره، خبرونو لپاره، چې شی ټیچ کوئ یا د سینما لپاره، گیمینګ لپاره، سفر لپاره، د غذا لپاره، فیشن یا کریپټو. دلته به خپل همغه په زړه باندې تشي لپاره چې تاسو غواړئ یوز یې کړئ. مثال زه ورته ټیچ او کریپټو انتخابوم. دا مو انتخاب کړو را به شئ په دغه کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. دوستانو لږ لوډ به اخلي لږ نه زیات لوډ به اخلي. دا په دې خاطر چې FG کې اوس نوی لانچ شوی دی نو په زرهاو خلک اکاونټونه جوړوي نو په دا خاطر لږ لوډ به اخلي. خو تاسو به ورته حوصله کوئ. دلته به خپل یوزر نیم ولیکئ. یو عدد به هم ورسره ولیکئ. بیا به راشئ په دې کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. دوستان دلته به تاسو خپل عکس ورته انتخاب کړئ. په دغه پلس علامه باندې به کلیک وکړئ. که چېرته تاسو غواړئ عکس ورته انتخاب کړئ انتخابولی شئ. که چېرته غواړئ چې عکس انتخاب نه کړئ هم مشکل نه لري. تاسو به راشئ دلته به یو عکس ورته سلیکټ کړئ. زه غواړم دغه عکس
سلیکټ کوم دغه عکس مو چې کله انتخاب کړئ بیا راشئ په ډن باندې به کلیک وکړئ دلته به ورته کنټینیو باندې کلیک وکړئ لږ لوډ واخلي تاسو ورته حوصله نه ختموئ لږ ورته حوصله کوئ انشاءالله تاسو دغه مشکل حل کیږي لوډ ځکه اخلي چې ډېری خلک اوس نوي اکاونټونه جوړوي نو په دغه خاطر لوډ اخلي دا دی دوستانو زموږ اکاونټ جوړ شو ډېرې سمپل ساده طریقه یې په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ په یو جي میډیا کې اکاونټ جوړ کړئ اوس دلته تاسو کولی شئ دا مو پروفایل دی دا ریډز برخه ده دا د رومز برخه ده نو کولی شئ دغه ټول څخه ګټه واخلئ او استفاده ترې وکړئ او دا وګورئ دوستانو نوي خلک راغلي اکاونټ یې جوړ کړی دی په هره ژبه باندې میسیج یې کړي دي پوسټونه یې کړي دي تاسو ګورئ دوستانو دغه ستاسو پروفایل دی دلته تاسو کولی شئ خپل پروفایل وګورئ ډېره سمپل ساده طریقه وه دوستانو هر څه چې پکې اکاونټ جوړ کړی وي او په دغه طریقه باندې سرخلاص شوی وي موږ ته یو کومنټ پرېږدئ چې موږ پوه شو چې آیا تاسو اکاونټ جوړ کړی دی که نه په ډسکرپشن کې به موږ تاسو ته یو د ټلیګرام او د واتساپ چینل لینکونه اچولي وي هغلته هم راسره د نورو معلوماتو لپاره جوین شئ